سر ته خو دا وګوره زموږ کور ډېر ازاد دی. ته سره د بې صبره یې که نو صبر وکړه دا دونه خلک ولاړ دي. زموږ کور ډېر ازاد دی. کورونه زموږ غم دي. ته دا به نور وګورې دا نمونه راوښیي. دا وګوره ښایسته یې که نه ناري ته دا راوښیه. مستی خان دا سته. دا بل غیبي خان دا هم سته. کلا خان نشاط اکا ته څه له دونې بې صبره یې خلک ګش د بندې ولاړ دي ته دا یې دننه راغلی بیا دم تعجیلت د دا یوه شناخت کارت نسته. صاحب ما خو درې سره نمونه ورکړي دا څه له یو نسته. حاجي صاحب بس ډېر دي دوه کسان راغلي دي زیاته نه د ګلو نمونه خو خامخا یو ځینې وځي. تا یو نه کې لوږي اوس حاجي صاحب دا انټري مخکې سوي ده نن نه که نن به بس زیاته اخري دغه د خپلې وزې به بیا یاست. صاحب نن دغه وزې اوس راکواسې که نه راکواسې؟ و حاجي صاحب درکوو یې تاسې دا ناست ګډی ګرد خبره یې دی خو ته ګوراسې حاجي صاحب خبره دا ده چې کومې وزې را روانې وې له بهاره څخه دا خو د بهار د انګریزانو زکات دی نو هغه جهاز په سمندر کې ولوېدی الله او وزې ګردې مړې شوې الله په 40 زره یې ووځوه نو هغه جهاز په سمندر کې ولوېدی. حاجي صاحب ته یې صاحب خود صاحب بیا موږ دویم واره اپلای وکړه چې زموږ د علاقې خلک ډېر غریبان دي بیا دوی دا تخمونه راولېږل دا د هغو زو نیالان دي تخمونه یې دي یعنې د پچې دي بیا دا راولېږل څلور یې راولېږل. سړی ته خوار ودرېږه دغه صاحب خبر راته کوي ته وار ودرېږه حال به خلک په شوم نه پوهېږي وار ودرېږه نو بیا دا راولېږل دا به پر سره یوه شناخته کارت باندې موږ څلور کړو بیا 4 پوچ په یو شناخته کارت ورکول بیا خپل خوراکونه راځي په قاعده دا به هم تاسو ته درکړو دا کوم کارډونه چې موږ درکړي دا به ګاره واستئ نه صاحبه هی دا پوچ خوراک راځي د پوچو دپاره نو دا یو یې نه دا وینه دا اوږدې دا خو بیخي زورور نیال دی دا یو به تاسې په دا یوه وزه به کور چلواستئ په دا بله وزه به بازار له شودې وړاستئ خرچې به پکواستئ دا بله وزه به تاسې راشنان راوړاستئ دا بله وزه به زنانې خپل ژوند په چلوي نو دا یوه وزه په ګټه کې ګټه تر پاته سو. صاحب دا یو خبره راته وکړه خو امه په بده سو دا جهاز چې ولوېدی څوک خوږ نه سول. حاجي صاحب ته ودره شمسه د دفتر ورنه کې ورخلاص نو تاسې خبره واورسئ. حاجي صاحب تسلي وکړه لږ صبر وکړه صاحبګر سر په در خلاصوي ټکي په ټکي باندې موږ ستاسې په خدمت کې لګیا یو په خبرو کې مور غورځي. سمه ده صاحب ستا د یوه شناخته کارت دغه دی دا د بل شناخته کارت شوې هغه دوه د ده شناخته کارت هغه نسته صحیح صاحب په دغه لږ سره خلاص دغه یوه پچ ځله دوه ځایه ده ماته ده دغه څه مطلب دی دغسې دا حاجي صاحب دا غبرګولۍ ده برګلنګۍ دا ته ډېر بختور یې دا په ناس ګډي کې د یوه غنسه دا د ستا غسته ښه دغه یو باندې لا سره خلاص که دغه بیا څه مطلب دغه اوږده سي ده دغه هغه جګ ذات دی جګ ذات دی ښه واره دغه شیدې سي زیات کوي دا ښه صاحب په دغه یوه لا سره خلاص که دغه کوچنۍ ګرلۍ دا خو دوی لکه زموږ د علاقې مرۍ میږ نه دي هغو ته دا پچه سوي دي دغه څرنګه ده داسې دي دا بارانۍ دی حاجي دلته مرۍ څه غواړي ګور د بهترین ذات دغه حاجي صاحب ما زیاته د سر په خلاص دی د سټک ګور زیاته مه کوو بس خپلې صاحب موږ خو دغه د وزو دپاره دغه کاغذان جمع کړي تاسو پچې راکړلې دغه اوس تاسې کومه وراسته کواسئ زه ځم پر تاسو باندې رپورټ کوم تاسې د هغې ځکه څه نه یې له کوم دغه تاسې اوس موږ ته راکړل چې تاسې دوی روپیانې دي دوی میږ دي دوی وزې دي دوی خجور دي تاسې اوس موږ ته پچې راکړئ تخم دی زه که څه نه کوم دغه نه کومه حاجي صاحب ستا خواته نه کېږي ته ولاړ شه غریبان دلته ډېر دي او بل چاته دي ته ودرېږه دا خو لاړې سره پورته ودې کې چې ناس یې ویل هغې بیا مه بیرېږه 15 پوچ به بیا واغوته